شروع کوم په نام د خدای چې بخښونکی او مهربانه دی. نن غواړم چې تاسو ته د تبرکلوز د ناروغۍ په اړه معلومات درکړم. د تبرکلوز ناروغي لکه څنګه چې نور میکروبونه د انسان بدن ته داخليږي او د انسان په بدن کې د ساتنې یو قوه د میکروبونو په وړاندې شته دی چې هغه میکروبونه د منځه وړي. کله چې دا د ساتنې قوه کمزوري شي نو بیا ناروغیانې رامنځته کېږي. همداسې کله چې د تبرکلوز میکروب د انسان بدن ته داخل شي او د بدن د ساتنې د قوه چې د کمزوري یا مغلوب شي نو بیا د 3 نه تر 6 اونیو په دوران کې چې د تبرکلوز ناروغي رامنځته کېږي. لس په سلو کې پیښو کې داسې چې د تبرکلوز میکروب د بدن د ساتنې د قوې په واسطه بندي کېږي او د ناروغۍ مخه نیسي. کله چې دا د بدن د ساتنې قوه کمزوري شي نو بیا چې د تبرکلوز ناروغي وروسته رامنځته کېږي. څنګه موږ پوهېدلی شو په تبرکلوز په ناروغۍ باندې؟ د تبرکلوز د ناروغۍ نښې نښانې دا وي چې ناروغ ټوخی لري، بلغم لري، د شپې خوله کېږي، اشتها یې نه وي، وزن کموي، همدارنګه د بلغمو سره وینه لري او که چېرته سږي اوبه وکړي نو بیا ناروغ سالنډي لري. که چېرته د تبرکلوز میکروب د وینې له لارې مغز ته انتقال شي ناروغ چې د سردردي ورسره لري، څټې شخیږي او همدارنګه چټیات وایي او کوما ته ځي او که درملنه ونه شي نو د مرګ سبب کېږي. 80% کې د تبرکلوز میکروب چې د سږي یا پیپړې یا پپوس ناروغه کوي او 60% کې د بدن نور غړي چې ناروغه کوي. کله چې دا ډول نښې نښانې په یو چا کې ولیدل شي نو باید سملاسي ډول باندې یو ډاکټر ته یا یو صحي یا روغتیایي مرکز ته ولاړ شي او ته ډېر په اسانۍ سره د پیپړو عکسونه اخیستل کېږي، د وینې معاینه کېږي او همدارنګه د بلغمو معاینه کېږي او ډېر په اسانۍ سره د تبرکلوز ناروغي چې د تشخیص کېږي معلومیږي. او بیا چې د ډاکټران که چېرته ناروغ د تبرکلوز ناروغ وي نو 2 اونۍ چې دا تجرید کېږي یعنې کوټې ځان ته کېږي، غذایي ټول توکي هر څه ځان ته کېږي نو د 2 اونیو پورې چې دی یعنې دا د نورو خلکو سره باید په اړیکه کې نه اوسي ځکه چې نور خلک هم په دې وخت کې په ناروغۍ اخته کولی شي او دې ته درمل شروع کېږي. وروسته د درملنې نه 2 اونۍ وروسته بیا چون دا اوږده درملنه تر 6 میاشتو پورې درملنه ده او په ځینو پیښو کې چې دی تر 12 میاشتو پورې ده نو بیا آزاد ګرځېدلی شي، بیا څه ستونزه نه لري، نور خلک نشي ناروغه کولی. خو په لومړني 2 اونیو کې باید چې دی دا تجرید شي یعنې د نورو خلکو څخه بېل شي ځکه چې دا د کورنۍ نور غړي هم په دې ناروغۍ اخته کولی شي. د کورنۍ نور غړي هم باید چې دی د تبرکلوز معاینات وکړي چې دا په تبرکلوز ناروغۍ اخته شوي که نه. که چېرته نه اخته شوي نو بیا د 2 میاشتو پورې وله ډاکټران انټي بیوټیک ورکوي او هغه خوري او نوره بیا څه کومه خاصه درملنه نه لري. دا ناروغي چې کومه ده د تنفس د لارې یعنې د ساه ایستلو د لارې یعنې که څوک ورسره په خوا کې ناست وي نو په دې ناروغۍ کې اخته کېدلی شي. یا مثال د وینې د لارې یو سړی په تبرکلوز اخته وي د هغه وینه یو روغ انسان ته چې دی تېره شي ورکړل شي نو هغه هم په دې ناروغۍ اخته کېږي. او داسې نورې لارې لري خو ډېری چې دی د تنفس د لارې چې دی د ساه اخیستلو ایستلو د لارې دا چې دی نور خلک په ناروغۍ اخته کولی شي. څنګه کولی شو چې د دې ناروغۍ ځان وساتو؟ په دې ناروغۍ ډېری زموږ او ستاسې په کلو بانډو کې چې دی خلک غوښه خامه خوري او دا چې دی صحیح کار دی، باید غوښه پخه شي او بیا وخوړل شي. همدارنګه ځینې خلک شوده خام خوري نو شوده باید چې دی پاخه شي، جوش شي، باید بیا بعد د هغې نه وڅکل شي ځکه چې په دې کې دا میکروب چې دی شتون درلودلی شي. په پرمختللې نړۍ کې شوده چې دی په قطیو کې په صحي ډول باندې هغه بندیږي نو هغلته کې څوک خامس کي پروا نه کوي. هم زموږ او ستاسې په کلو بانډو کې د دې شونتیاوې نشته نو باید شوده پاخه شي او بیا چې دی وخوړل شي. همدارنګه تل باید سړی لاسونه پاک کړي، هغه کاسې لوښي چې موږ او تاسې پکې غذایي خورو هغه باید پاک شي یعنې صحیح شرایط باید په نظر کې ونیول شي. تازه میوه‌جات، تازه سبزیجات او همدارنګه پروتین لرونکي حبوبات چې باید پروتین ډېر وي، همدارنګه غوښه دا د انسان د بدن مقاومت پورته کوي دا باید چې دی وخوړل شي. غوزان او همدارنګه ویټامین ډي په غوزانو کې د ارګینین په نامه یو توکی شتون لري. ارګینین او ویټامین ډي دواړه د انسان د بدن مقاومت پورته کوي، قوي کوي او همدارنګه د دې ناروغۍ د خپرېدنې مخه نیسي. کوچنیان واکسین لري اما غټانې چې دی واکسین نه لري. د یوې بلې روغتیایي خپرونې پورې له تاسې اجازت اخلم. ستاسې د بشپړې روغتیا.